یو ټیم دی د جمعې په ورځ چې په هغې کې د چا دعا چا وغوښتل او د هغې وخت سره برابره راله نو الله به یې قبلي. دا د جمعې په ورځ یو ساعت دی. کم ساعت دی؟ روایاتو کې مختلف ټیمونه راځي، خو اکثر روایات دا دي چې د مازدیګر نه وروستو د ماښام نه مخکې، مازدیګر نه واله د ماښامه پورې په دې ټیم کې دقه وخت دی. باقاعده د بعضې صحابه کرامو نه ثابت دي چې دغه ټیم کې به دعا غوښتله وي، دا هغه ساعت دی د مازدیګر نه واله د ماښامه پورې. د چا دعا چې ورسره موافق شوه الله به یې قبلوي. دا ډېره قیمتي ورځ ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دومره قیمتي ورځ ده نو موږ به پکې څه کوو؟ په دې باندې به څه کوئ؟ وی فاکثروا علی من الصلاة فیه، په دې ورځ په ما درود شریف ډېر وایي. د جمعې په ورځ په ما درود شریف ډېر وایي. ولې ډېر وایو د جمعې په ورځ؟ وی فإن صلاتکم معروضة علی، ستاسو درود شریف په ما باندې پیش کیږي. ځمکه کې ملائک مقرر دي چې څوک هم درود وایي هغه درود د دې ځای نه وړي او په امام الانبیاء پیش کوي چې تا باندې دومره درود ووایي. دا د الله په موږ څومره فضل دی چې موږ دلته درود وایو او دې ځای نه ملائک وړي او هلته یې په امام الانبیاء باندې پیش کوي چې تا باندې دومره درود ووایي. دا موږ دپاره ډېره خوش قسمتي ده. خو ستا ذهن ته کو سوال راشي چې مولوي صاحب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو چې وفات شوی دی نو د هغې خو په سوونو کلونه وشو، نو د امام الانبیاء وجود به محفوظ وي، روغ به چې موږ درود شریف وایو او ملایکې وړي. دا تپوس یو صحابي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه وکړو. وی موږ چې تا باندې درود وایو نو وجود مبارک په محفوظ وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل ان الله حرم علی الارض اجساد الانبیاء. اے صحابی، یوازې زمانہ د 1,40,000 کم و بیش انبیاء د ټولو انبیاء وجودونه الله په ځمکه حرام کړي. د پیغمبر وجود ته ځمکه څه نشي ویلی، د پیغمبر وجود ته وینه څه نشي ویلی، د پیغمبر وجود ځمکه نشي خرابولی. د ټولو انبیاء وجودونه محفوظ دي. ما باندې درود وایي، ملائک په ما ته ستاسو درود را رسوي. ډېر کوشش د جمعې په ورځ د کثرت درود شریف کو، درود شریف ډېر وایي.